تصور وکړئ د نړۍ د تیلو تر ټولو لوی زیرمې لرونکی هیواد وینزویلا او ناڅاپه یو داسې خبر چې نړیوال سیاست یې ولړزاوه. نیکولاس مادورو او د هغه ښځه د امریکا ځانګړو ځواکونو په خپل هیواد وینزویلا کې د کاراکاس د زړه څخه ژوندي ونیول. نه جګړه نه مقاومت او بیا لاس تړلي نیویارک ته انتقال شول. خو پوښتنه دا ده ولې امریکا په وینزویلا حمله وکړه او د دې حملې اصلي اهداف څه وو؟ څنګه امکان لري چې یو ولسمشر او د هغه ښځه د هیواد دننه ونیول شي او د هغوی پوځ هیڅ مقاومت ونه کړي؟ څنګه د مادورو نیول د نړۍ د لوی هیوادونو لکه چین، روسیې، شمالي کوریا او ایران لپاره یو ښکاره پیغام وو؟ آیا تاسو پوهیږئ چې امریکا څنګه کولی شي د نړیوالو قوانینو، سیاسي فشارونو او استخباراتي شبکو په مرسته هر ډول هدف ته ورسیږي؟ افغانستان او نور کمزوري هیوادونه د دې پیښې څخه څه زده کولی شي؟ او تر ټولو مهمه پوښتنه، آیا امریکا کولی شي چې په ایران او افغانستان کې هم ورته عملیات ترسره کړي؟ که هو نو څنګه او که نه نو ولې؟ دا او داسې نور ډېر مهم معلومات زموږ سره په همدې ویډیو کې وګورئ. لومړی برخه د وینزویلا هیواد لنډه پیژندنه. د وینزویلا هیواد د سویلي امریکا په شمال کې پروت دی چې د کارابین سمندر سره ګډه پوله لري. د دې هیواد مساحت نږدې 9,14,450 کیلومتره مربع دی. د نړۍ په کچه د مساحت له پلوه 33م لوی هیواد دی. د وینزویلا نفوس نږدې 28 میلیونه ته رسیږي. د دې هیواد پلازمینه یا پایتخت کاراکاس دی او دا هیواد د نړۍ تر ټولو لوی نفتي زیرمې او ذخایر لري. داسې زیرمې چې د ډیرو اټکلونو له مخې له 300 میلیارډه د بیرلو هم زیات دي. دا تیل که څه هم درانده دي او استخراج پرمختللې ټکنالوژۍ ته اړتیا لري، خو بیا هم وینزویلا د نړۍ له سترو تیلو لرونکو هیوادونو څخه شمیرل کیږي او د نړیوالې انرژۍ په بازار کې مهم رول لري. دوهمه برخه، ولې امریکا په وینزویلا حمله وکړه او د امریکا اصلي اهداف څه دي؟ لومړی باید په دې پوه شو چې ولې امریکا پریکړه وکړه چې د وینزویلا ولسمشر او ښځه یې ونیسي. د ډونالډ ټرمپ ادارې مادورو تورن کړ چې د نشهیي توکو قاچاق د تیلو پیسو له لارې تمویل کړی او امریکا ادعا کوي چې د وینزویلا تیل د نړیوالو ګټو لپاره خطرناک وضعیت رامنځته کړی. د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د مادورو رژیم مشروع نه دی او واشنگټن غواړي یو قضاوتمنده، مناسب او خوندي لیږد رامنځته کړي. خو دا هغه څه دي چې امریکا یې وایي، خو په اصل کې د دې هر څه حقیقت یوازې داسې نه دی. نو راځئ چې په دې پوه شو چې د دې حملې اصلي اهداف څه وو. اول، د وینزویلا د تیلو سترې زیرمې او د انرژۍ ستراتیژیک کنټرول. ګوره، یو له تر ټولو مهمو خو غیر مستقیمو اهداف څخه د وینزویلا د تیلو کنټرول وو، ځکه چې دا هیواد د نړۍ تر ټولو سترې ثابتې شوې د تیلو زیرمې لري چې د ډیرو اټکلونو له مخې له 300 میلیارډه بیرلو څخه هم زیات تیل لري او د نړیوالې انرژۍ په بازار کې د دې زیرمو کنټرول د امریکا لپاره ستراتیژیک ارزښت لري، په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې امریکا غواړي د چین، روسیې او ایران نفوذ محدود کړي. نو د مادورو رژیم چې له دغو هیوادونو سره نږدې اړیکې لري د امریکا د انرژۍ او اقتصادي امنیت لپاره یو خنډ بلل کېده. نو ځکه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وینزویلا د تیلو ساحو ته لاسرسی غواړي ترڅو د نړیوالو انرژۍ بازار کنټرول کړي او د خپلو شرکتونو لپاره اقتصادي ګټه ترلاسه کړي. دوهم، سیاسي هدف. په لاتینی امریکا کې د امریکا نفوذ بیا رغول د وروستۍ لسیزې په بهیر کې چین، ایران او روسیې د لاتینی امریکا په هیوادونو کې خپل نفوذ زیات کړی وو. د مادورو ملاتړ د چین، ایران او روسیې څخه وو. د مادورو رژیم د امریکا لپاره سیاسي او ستراتیژیک مخالفت کوو، ځکه وینزویلا د ټرمپ وختونو کې د ستراتیژیک متحد په توګه نه ګڼل کېده او امریکا غوښتل چې په دغه سیمه کې خپل نفوذ پراخ کړي. نو د دې عملیاتو تر ټولو ښکاره هدف د نیکولاس مادورو د سیاسي نظام پای ته رسول او د هغه له واکه لرې کول وو، ځکه چې واشنگټن د اوږدې مودې راهیسې د مادورو حکومت نامشروع باله او باور یې درلود چې دا نظام نه د خلکو استازیتوب کوي او نه هم د امریکا او د هغوی د متحدینو له ګټو سره سمون لري. نو د مادورو نیول کېده د دې لپاره یو عملي ګام وو چې موجود نظام فلج کړي، مشرتابه یې له واکه لرې کړي او د واک د بدلون لپاره زمینه برابره کړي، پرته له دې چې امریکا په ښکاره ډول اوږدمهاله ځمکنی یرغل اعلان کړي. دریم، چین، روسیې او ایران ته واضح پیغام ورکول. دا عملیات یوازې د وینزویلا په اړه نه وو، بلکې یو نړیوال پیغام هم وو، ځکه امریکا غوښتل چین، روسیه، ایران او شمالي کوریا ته وښایي چې که څه هم دا هیوادونه له مادورو ملاتړ کوي، خو واشنگټن لا هم دا توان لري چې د نړۍ په بل سر کې د لوړ امنیت لاندې
یو واکمن مشر هدف وګرځوي او له واکه یې لرې کړي. نو دا کار د ځواک یوه ننداره هم وه، نه یوازې د یو هیواد پر ضد اقدام. څلورم، د وینزویلا دننه د واک توازن بدلول او د پوځ ویرول. د مادورو نیول د دې لپاره هم وو چې د وینزویلا د پوځ امنیتي ادارو او سیاسي کړیو ترمنځ ویره، شک او بې باوري خپره شي. څو هغوی دې نتیجې ته ورسیږي چې که د امریکا له غوښتنو سره مخالفت وکړي نو دوی هم د ورته برخلیک سره مخ کېدای شي. نو دا عملیات یوازې فزیکي اقدام نه و بلکې رواني جګړه هم وه. پنځم، د امریکا پوځ او استخباراتو برلاسي ښکاره کول. په پای کې دا عملیات د امریکا د پوځي، استخباراتي او ټکنالوژیک ځواک ښکاره ننداره وه. څو وښایي چې د سار دقیق استخباراتي شبکې، ځانګړو ځواکونو او عصري وسایلو په مرسته کولی شي د نړۍ په هره برخه کې لوړ ارزښت لرونکي هدف ونیسي، پرته له دې چې پراخې جګړې ته داخل شي. او دا پیغام د امریکا د متحدینو د ډاډ او د مخالفینو د ویرولو لپاره هم ډیر مهم و. نو په پای کې داسې ویلی شو چې دا حمله یوازې د مادورو د نیولو لپاره نه وه بلکې د واک بدلون، د تیلو کنټرول، نړیوال سیالان ګواښل، کورنۍ سیاست پیاوړی کول او د نړیوال نظم ازموینه ټول هغه اهداف وو چې په یوه عملیات کې سره راټول شوي وو. او همدا وجه وه چې دا پیښه د نړۍ لپاره یوازې یوه سیمه ییزه پیښه نه بلکې یو ستر نړیوال بدلون ګڼل کیږي. درېیمه برخه، څنګه امریکایي ځواکونو مادورو ونیو. د مادورو نیول د میاشتو پلان او چمتووالي وروسته ترسره شو. امریکایي استخباراتو د مادورو د ورځني ژوند څارنه کوله. راپورونه وایي چې امریکایي استخباراتو د اوږدې مودې لپاره د مادورو د تګ راتګ، امنیتي کړۍ او حتی د هغه د ورځني ژوند جزئیات څارل. د عملیاتو په شپه د هوا، ځمکې او سمندر له لارې د امریکا پرمختللي ځواکونه کارول شوي. د برېښنا او مخابراتو سیستمونه ګډوډ شوي وو او د وینزویلا ځینې دفاعي تاسیسات هم غیر فعاله شوي وو. د عملیاتو نوم بشپړ هوډ و چې د هوا، ځمکې او سمندر له لارې په دقیق ډول پلان شوي وو. په عملیاتو کې له 150 څخه زیاتې الوتکې، جنګي جټونه، څارونکي او د پوځ ځانګړي ځواکونو ګډون درلود. د مادورو او د هغې د ښځې د نیول کېدو وروسته هغوی د نیویارک یو ځانګړي زندان ته انتقال شول. همداراز امریکایي چارواکي وایي چې حتی د دې عملیاتو څخه د امریکا کانګرس هم ناخبره و او دا عملیات د یرغل په توګه نه بلل کیږي. خو پوښتنه دا ده چې ولې د وینزویلا دفاعي ځواکونو مقابله ونه کړه. د وینزویلا پوځ د مادورو وفادار پاتې دی، خو د امریکایي ځواکونو د عملیاتو د پلان د دقیق اجرا له کبله دوی ته د مقابلې هیڅ فرصت پیدا نه شو. د پلازمینې کراکاس د برېښنا بندول، د هوایي دفاع د سیستمونو ځینې برخې غیر فعالول او د مخکینی اطلاعاتو ورکول ټول د عملیاتو په بریا کې مهم رول لوبولی دی. په دې ډول امریکایي ځواکونه توانیدلي چې د کم خطر سره مادورو ونیسي. نو موږ د اټکل له مخې داسې ویلی شو چې امریکایي ځواکونه د نړۍ په سطحه تر ټولو ځواکمن دي. د الوتکو، جنگي بیړیو، څارونکو سیستمونو او استخباراتي شبکو ترکیب یې بېساری کړی. د وینزویلا عملیات ښایي چې امریکا کولی شي د نړۍ په هر هیواد کې ټاکلي هدفونه ترلاسه کړي، خو د نړیوالو قوانینو، د ملګرو ملتونو غبرګون او د نړیوالو فشارونو په اساس یې د مستقیم یرغل څرنګوالی یو څه محدود کړی. خو د دې هر څه وروسته مادورو او د هغه میرمن د نیویارک په محکمه کې د 92 کلن قاضي پر وړاندې حاضر شول. د نیکولاس مادورو او د هغه د میرمنې لومړنۍ محاکمه د دوشنبې په ماښام د جنوري پر 15 نیټه ترسره شوه. نیکولاس مادورو چې د زندان جامې په تن وي او پښې په زولنو تړلې وي د نیویارک جنوبي سیمې محکمې ته حاضر کړل شول. د هغه میرمنې سیلیا هم د زندان جامې اغوستې وې. نیکولاس مادورو ټول تورونه رد کړل او قاضي د مارچ پر 18 نیټه د بلې محکمې لپاره وخت وټاکه. په مادورو 4 تورونه لګول شوي چې په هغوی کې د مخدره توکو د قاچاق له لارې ترهګري او د وسلو او چاودیدونکو توکو درلودل شامل دي. څلورمه برخه، د نړیوالو قوانینو له مخې د دې حملې ارزونه. د نړیوال قانون له مخې د یو خپلواک هیواد ولسمشر او د هغه میرمن نیول د یرغل په کټګورۍ کې راځي، خو که د ملي قانون او نړیوالو اصولو مطابق نه وي ترسره شوی. امریکا د دې ادعا کړې چې عملیات د جګړې په توګه نه ګڼل کیږي، خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي ژوره اندېښنه ښودلې. د خطرناکو بیلګو جوړولو په اړه خبرداری ورکړی او د نړیوال قانون په درناوي ټینګار کړی دی. د دې ترڅنګ د مادورو د نیول کېدو وروسته سمدستي د نړۍ بېلابېلو هیوادونو غبرګونونه هم وښودل. برطانیا، روسیه، چین، ایران او ملګري ملتونه بېلابېلې څرګندونې وکړې. روسیه، چین او ایران د امریکا د اقداماتو غندنه وکړه او په نړیوال قانون یې ټینګار وکړ. اروپایي ټولنه د آرامۍ او زغم غوښتنه وکړه. ځینې هیوادونه لکه مالیزیا،
د بهرنیو مداخلې مخالفت وکړ. جاپان د دیموکراسي احیا ملاتړ وکړ خو مستقیم پوځي ملاتړ یې ونه کړ. دا ټول دا څرګندوي چې د امریکا اقدامات نړیوال فشار او بحثونه رامنځته کړي او که داسې کړنې په غیر محتاط ډول ترسره شي نو په جدي ډول کولی شي چې نړیوال سیاست او امنیت ته خطر پیدا کړي. پنځمه برخه. اوس پوښتنه دا ده چې دا پیښه د نورو هیوادونو لپاره څه معنا لري. ډېری افغانان دا پوښتنه کوي چې آیا امریکا کولی شي د وینزویلا غوندې پر افغانستان هم حمله وکړي. د دې پوښتنې ځواب ساده نه دی. افغانستان له وینزویلا سره لوی توپیرونه لري. افغانستان د تیلو سترې زیرمې نه لري. جغرافیه یې سخته ده، ولس یې له جګړو سره عادت شوی او تاریخ ثابته کړي چې بهرنۍ ځواکونه پکې اوږده جګړه نشي ګټلی. خو بیا هم یو حقیقت شته. هغه هیوادونه چې کمزوری اقتصاد، کمزوري ټکنالوژي او بې ثباته سیاسي جوړښت ولري تل د نړیوال فشار لاندې راځي. نن نړۍ یوازې په ټوپک نه کنټرولېږي بلکې په پیسو، ټکنالوژي، استخباراتو، معلوماتي جګړه او نړیوال روایت په جوړولو کنټرولېږي. بیا هم داسې پوښتنه مطرح کیږي چې ولې امریکایي ځواکونه دومره اغیزناک ګڼل کیږي. ځکه چې دوی یوازې پوځ نه لري بلکې له پوځ سره پرمختللې ټکنالوژي، پراخ استخباراتي شبکې، نړیوال متحدین، اقتصادي ځواک او رسنیز نفوذ هم لري. دا ټول عناصر یو ځای د داسې ځواک بڼه جوړوي چې د جګړې پرته هم سیاسي پایلې بدلولی شي. همدا هغه واقعیت دی چې د وینزویلا په پیښه کې نښې لیدل کیږي. که دا ډول اقدامات دوام ومومي نړۍ له جدي ستونزو سره مخ کیدای شي. د نړیوال قانون کمزوري کېدل، د هیوادونو ترمنځ بې باوري، د وسلو سیالي او د کوچنۍ هیوادونو د امنیت اندېښنې هغه خطرونه دي چې شنونکي یادوي. کله چې ځواک د قانون ځای ونیسي نو سبا هر هیواد ځان نه امن احساسولی شي. په پای کې دا ویډیو خپله د افغانستان لپاره یو پیغام لري. ګورې حقیقت دا دی چې افغانستان د سولې، ثبات او پرمختګ اړتیا لري. د هر نظام لپاره ستره پانګه خپل خلک دي. په ځانګړي ډول ځوانان، تعلیم، ټکنالوژي، مسلکي روزنه او یو منظم، قوي او ملي دفاعي جوړښت هغه څه دي چې هر هیواد خوندي کوي. د نړۍ تجربې ښایي چې هغه ملتونه ژغورل کیږي چې پر علم، اقتصاد او سیستم پانګونه وکړي، نه یوازې پر شعارونو. نو یو ځل بیا هم زه په ډېر عاجزانه ډول سره د افغانستان له اوسني واکمن نظام څخه دا هیله لرم چې ځوانانو ته د زده کړې، مسلکي مهارتونو او ټکنالوژي په برخه کې فرصتونه برابر کړي څو هیواد د راتلونکي نړیوالو بدلونونو پر وړاندې چمتو وي. دا غوښتنه د تقابل لپاره نه ده بلکې د ملي ګټې، ثبات او راتلونکي لپاره ده. نړۍ بدلیږي او هغه ملتونه چې ځان نه بدلوي د نورو د پریکړو قرباني کیږي. په نننۍ نړۍ کې بقا د ځواک، علم، اقتصاد او هوښیار سیاست توازن غواړي. که دا توازن د لاسه ولاړ شي نو یو ځل به بیا تیر تاریخ تکرار شي.